د بالیوډ سینما نوی پانیپت فلم نن د جمعې په ورځ په هند کې نندارې ته وړاندې سو. د هندي رسنیو په حواله د فلم د هندیانو لخوا ډیر خوښ شوی او په فلم کې د سنجیدت رول ډیر خوښ شوی چې د احمدشاه بابا ابدالي په رول کې راڅرګند شوی دی. خپله سنجیدت څو ورځې مخکې په یوه مرکه کې ویلي وه چې دا خبره نه مني چې احمدشاه ابدالي یو منفي شخصیت و او دی هم د پانیپت په نامه د ده په فلم کې په منفي انداز کې وړاندې شوی دی. سنجیدت ویلي احمدشاه بابا پر هند یرغل کړی و خو یو داسې پاچا و چې خپل ارزښتونه یې درلودل او له خپل هیواد افغانستان سره یې مینه درلودل. د نوموړي په وینا دی په دې باور دی چې احمدشاه ابدالي هند ته د یو بل چا د جګړې لپاره تللی و او غوښتل یې بیرته خپل هیواد ته ستون سي. ورباندې یې کړی و او نه یې غوښتل چې جنګ وسي خو بالاخره جګړه وسوه. د نوموړي په وینا ابدالي افغانستان ته له ستنېدو څخه وروسته د خپل مراټا مخالف پلار ته لیکلي وه چې زوی یې تکړه جنګیالی دی، ستاینه یې کړې وه او بیرته هیڅکله هند ته ستون نه سو. بلخوا په بالیوډ فلم پانیپت کې د لوی احمدشاه بابا د رول اړوند په کندهار کې ځوانانو او مدني فعالانو غونډه وکړل. دوی وویل شک لري چې ښایي په یاد فلم کې د ستر احمدشاه بابا واکمنۍ ته سپکاوی سوی وي. د دوی په وینا چې تاریخي حقایق باید واضح ولیکل سي او تغییر پکښې رانه سي او په خبره یې که چیرې د ستر احمدشاه بابا واکمنۍ ته په یاد فلم کې سپکاوی سوی وي نو د دوی غوښتنه دا ده چې حد اقل باید په دې فلم کې تغییر راسي او یا هم د افغانانو څخه رسمي بخښنه وغوښتل سي. نو موضوع اصلا داسې د حقایقو ده چې زموږ د هغه مشرانو یا هغه امپراتورانو یا هغه کسانو چې هغه عابدان و او په ټولنه کې مثال ډیر منفي اسلامي سیستم پر خلکو باندې حاکم کوي د هغو په باره کې دی دنیا ته بل ډول تصویر وړاندې کوي. نو په دې اړه باندې موږ سخت انتقاد کوو. که چیرې د توهین پکې وي د کموالي پکې وي لومړی باید په هغه کې تغییرات راسي فکر کې وشي او زموږ د ملک د دواړو مملکتو د روابط هر څه په نظر کې ونیول سي او که نه ونیول سول نو بیا زموږ هم عکس العمل ته د هرې خوا مکلف او مجبور یو. که چیرې زموږ غږ د دې فلم دپاره ونه اورېدل سي لږ تر لږه دوی خو به رسمي بخښې غوښتنې ته مجبور کړو. نو په دې اړه موږ په ټویټر کې هم کمپاین کوو، ځانګړي هیشټګونه مو ټاکلي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویلي دي چې په تېرې یوې میاشتې کې په ننګرهار کې د بهرنیو اتباعو په ګډون